هند او پاکستان ولې له یو بل سره تړلي یادېږي؟ هند او پاکستان ولې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لامل ګڼل کېږي او پاکستان څه ډول غواړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي؟ سلامونه او درناوی. په ننني ویډیو کلیپ کې د هند، پاکستان او افغانستان په جغرافیه او د دوی ترمنځ په شته ستونزو غږیږو. د دې کتاب اووم څپرکی د هند او افغانستان د تاریخي پس منظر او د دواړو هیوادونو د ازادۍ او تاسیس ترڅنګ په اوږدمهاله دښمنۍ راڅرخي چې څو وارې ترې غټې او کوچنۍ جګړې زیږېدلې دي. ټیم مارشل لیکي چې هند او پاکستان یوازې په یوه خبره جوړ راتلی شي او هغه دا چې له دوی یوې باید له منځه ولاړ شي. خو دا یو څه ستونزمنه خبره ده ځکه دوی 1900 میله ګډه پوله لري او بدله دا ده چې دواړه لوري اټومي وسلې هم لري. د پاکستان په پرتله د هند نفوس خورا ډېر او څو چنده دی. دا دواړه هیوادونه په ډېرو کمو او د نش په حساب راکړه ورکړه لري. یو اړخ پاکستان ځان د هند سرسخته مخالف ګڼي او بل اړخ بیا دغه برخه اګنور کوي او ځان په سیمه کې د ځلیدونکي ځواک، پرمختللي اقتصاد او د منځنۍ کچې د ژوند لرونکي ټولنې په ډول معرفي کوي. دوی په خپلو کې د 4 لویو جګړو ترڅنګ ډېر زیات کوچني کړکېچونه کړي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. دلته چې خبره د جغرافي او د همدې برخې په سیاسي او اقتصادي ګټو راڅرخي، نو د جغرافي د ویش له مخې راپورته شوی جنجال په نظر کې نیول کېږي او لیکوال زیاتوي چې اوسنی پاکستان او هند هغه مهال وزېږېدل چې په سیمه کې اور بل و او په سیمه کې د اور بلیدو راتلونکی پړاو ممکن دوی دواړه بیرته مړه کړي. دا دواړه هیوادونه د جغرافیوي موقعیت له مخې په خورا مهمه او ارزښتناکه جغرافیه کې واقع دي چې یو طبیعي چوکاټ یې جوړ کړی دی. د بنګال خلیج د هند سمندر او د عربو سمندر په ترتیب سره سویل ختیځ، سویل او سویل لویدیځ ته پراته دي. هندوکش غرونه یې شمال لویدیځ ته پراته دي او همالیا غرونه یې شمال ته واقع ده. لومړی سیمه بلوچستان راځي چې دښته ده او وروسته بیا قرار د شمال لویدیځ په لور په غرونو بدلیږي. دا غرونه بیا دومره لوړیږي چې په هندوکش بدلیږي. په دې غرونو ښي لور ته ګرځېدل موږ د قراقرم له سلسلې سره یوځای کوي او بیا همداسې همالیا ته رسیږي. همالیا د چین له پولې تېرېږي او تر برما پورې اوږده پرته ده. له دې ځایه هند د بنګلادیش په لور ورغبرګېږي او دا سیمه بیا همداسې د بنګال په خلیج پای ته رسیږي. د دې سیمې په داخل کې بیا د اوسنۍ زمانې هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او بوټان واقع دي. خو پاکستان او هند دواړه د جغرافیوي ستونزو ترڅنګ د اوبو په سر خورا لوی جنجال لري چې کله ناکله د کړپ او کړوپ لامل ګرځي. هر یو د دوی غواړي چې د اوبو په دغه طبیعي سرچینو واک ترلاسه کړي. خو تر اوسه په دې برخه کې هند مخکښ دی او دغه سرچینې د خپلې سینې لاندې کړي دي. د دغه دواړو هیوادونو اوسنی جوړښت د برطانیې د استعمار پای ته رسېدو وروسته د ډېرو جنجالونو او کشالو په نتیجه کې منځته راغلی. خو که وګورو لا پرې هم د برطانوي استعمار اثرات لیدل کېږي. هند او پاکستان دواړه په کور دننه د ډېرې ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه دواړه لا هم په شته جغرافیوي بشپړ واک نه لري او وخت نه وخت پکې د حکومت ضد تحرکات راپورته کېږي او دا د ولسونو ترمنځ د ژبنیو توپیرونو، غرونو او دښتو ترڅنګ د اسلامیزم او هندویزم مفکورې له وجې ناقراره دي. مسلمانانو لومړی ځل په 8مه پیړۍ کې پر دې سیمه هغه وخت یرغل وکړ چې د عربو اموي خلافت د پنجاب هغه برخه ونیوله چې اوس د پاکستان په لاس کې ده. تر دې وروسته بیا تر 13مې پیړۍ پورې ګڼو بهرنیو ځواکونو دې سیمې ته اسلام راوړی دی. د دې بریدونو په ضد بیا د اباسین ختیځ ته پرتو هندو اکثریت خلکو د دې بریدونو په مقابل کې مقاومتونه کړي او همدې چارې د هند ویش ته لاره هم هواره کړې ده. د هند په ویش کې که وګورو په هره برخه کې هند ګټه کړې. لویه سیمه او خاوره په واک کې لري. اقتصادي او د بانکوالۍ سکتور هم په برخه کې ورسېده. د هند په نوې جغرافیه کې د سیمې صنعت داخل پاتې شو. د عاید سرچینې هم له هند سره زیاتې پاتې شوې او د سیمې ستر ښارونه هم د هند ورسېدل چې په دې سره ختیځ پاکستان له نړۍ سره له مستقیمې اړیکې او ستر عاید بې برخې شو. هغه سیمې چې هند او پاکستان ترې جوړ شوی دی
هر یو یې خپل هویت او ژبې لري چې همدا توپیرونه دواړه لوریو ته سرخوږی جوړولی شي. په پوځي ډول هند او پاکستان یو بل ته په کمین کې ناست دي. دواړه لوري وایي چې موقعیت دفاعي دی، خو یو لوری هیڅکله په بل باور نه کوي. په دوامداره ډول پر پوله پوځونه میشته وي او له اوږدې مودې راهیسې د مرګ د نڅا په حالات کې دي. لیکوال مخکې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ به هیڅکله اړیکې دوستانه نشي، خو د کشمیر په سر دوی بیا هر وخت کړکېچ ته کېوتلی شي. کشمیر دواړه لورو ته د زړه مرض ورچولی دی. د برطانیې د واک ختمېدا سره په سیمه کې ګډوډي رامنځته شوه او ویل کېږي چې دغه ګډوډي تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د نفرت مهمه نقطه ده. د دې ټولو ستونزو ترڅنګ دوی بیا په خپلو کې د جغرافیې په سر مشکل لري. هند د پاکستان په نسبت په جغرافیوي، اقتصادي او نظامی برخه کې خورا ځواکمن دی او همدا وجه ده چې د پاکستان په نسبت د پاکستان په شمول د نورو ګاونډیو څخه ډار نه محسوسوي او حتی د ډار په سترګه ورته نه ګوري. د هند ترڅنګ د پاکستان او افغانستان جغرافیوي جوړښت او په همدې برخه کې پخوانۍ او اوسنۍ ستونزې هغه څه دي چې د دې دواړو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سیاسي جوړجاړي مخه یې ډب کړې ده. لکه د کتاب په اوله برخه کې چې یادونه وشوه، هغوی چې هند په واک کې لري په نړۍ واکمني کولی شي. دغه څه دي چې هند ته په سیاسي او اقتصادي برخه کې د ارزښت توپ په لاس ورکړی. مګر افغانستان دپاره بیا بدبختي دا ده چې د دغه هیواد سره نه د وچې او نه د اوبو له لارې وصل دی. په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې ګوته دغه دوو هیوادونو ته نیول کېږي چې د خپلو سټراټیژیکو موخو د ترلاسه کولو لپاره نیابتي جګړه مخ ته وړي. افغانستان او پاکستان د ډیورنډ په نوم مشهوري کرښې جدا کړي دي. دا کرښه د هند د استعماري حکومت د بهرنیو چارو وزیر مورټیمر ډیورنډ راښکله چې د هغه وخت افغان حاکم باندې په جبري ډول ومنل شوه، خو وروسته د افغانستان حکومت دا هوکړه باطل اعلان کړه او دا یې د ښکېلاکي دورې مصنوعي کرښه او اثر یاد کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له راښکل شوې کرښې نه دواړه لورو ته پرته وګړي خوښ نه دي. ډېری دا وګړي هڅه کوي چې له پولې پرته ځانونه یو قوم معرفي کړي او له یو بل سره خپل تړون وښایي. همداشان د کتاب دا برخه د هند او چین د جغرافیې په ګټو او زیان راڅرخي. دغه دوو هیوادونو ترمنځ د نړۍ تر ټولو لوی غر د همالیا د غرونو په لړۍ یادېږي چې پر یو بل د برید څخه راګرځوي او که چېرته په یو بل برید هم وکړي نو د بریا چانس به په روسیه کې لکه د جرمني پوځ په شان کم وي. همدې غرونو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې سړې کړې دي. د دې ستونزو ترڅنګ دواړه لوري په خپلو منځونو کې د ځینو سیمو په سر له لسیزو راهیسې جنجال لري. مثلا د تبت نومې سیمې باندې د هند دعوا او همداشان د هند په شمال کې د ختیځ ایالت اروانه چاپردیش په سر چین دعوا لري او سویلي تبت یې بولي. هند که یو خوا د پاکستان سره اوږدمهاله ستونزې لري، همداشان د چین سره د هند یو شمېر ستونزې په اوږد مهال کې په سرخوږي او جګړو بدلېدلی شي. یوه ستونزه د ځمکې د مخ تر ټولو لوړې د استوګنې د سیمې تبت ده چې هند پرې دعوه لري او هممهاله د چین په کنټرول کې ده چې چین یې ډېره مهمه او د پام وړ نقطه بولي. که یو خوا هند د تبت د ازادۍ ډله پالي او پناه یې ورکړې ده، بله خوا چین د هند په خوا پروت نیپال باندې لاس تیروي او هند ته ښایي چې چین هم د اوږدې مودې ډاډمنه پالیسي لري. مطلب دا چې په تبت کې هره لاسوهنه به په نیپال کې په لاسوهنه تمام شي. بله ستونزه د هند په شمال کې د ختیځ ایالت ده چې پر دې سیمه چین دعوه لري او سویلي تبت یې بولي. دغه ستونزې ته په کتو ویلی شو چې دواړه هیوادونه ښایي د یو بل په مقابل کې ودرېږي، ځکه چې دوی نه یوازې په وچه کې پر پوله ستونزه لري بلکې په سمندر کې هم له یو بل سره مخ کېږي. او اخري خبره دا چې که د هند په اړه بحث کوو هر وخت باید بیرته پاکستان ته هم راشو او که بیا د پاکستان په اړه بحث کېږي هند ته تلل هم اړینه برخه ده. درنو کتاب لوستونکو، دا د جغرافیې بندیان کتاب اوومه برخه چې د افغانستان په شمول د هند او پاکستان جغرافیه او ورسره تړلې ستونزې پکې یادې شوې. تاسو کولی شئ دغه کتاب ولولئ.
تر بیا ښې چای